درنو لیدونکو خدای دې وکړي جوړ سلامت اوسئ. ډېر ښه راغلاست دې شنې ویډیو ته. نن دا ویډیو موږ د دې پکې په مورد کې جوړه کړې ده چې دغه پکه چې د کور د باندې سس پرته ده دا د AC سره مستقیما ارتباط لري. نو یعنې دا د کور چې یخ و ګرم کېږي دا په دغه پورې اړه لري. نن موږ تاسو ته وایو چې تاسې خپل ماشومان دغه پکې ته مه پرېږدئ نږدې په دې چې دا پکه سوځېدلی سي، دا پکه مشکلات پیدا کولی سي، دا ستاسې د کوچنیانو لاسونه پکښې مشکل پیدا کولی سي که لاسونه پکښې بند نه سي. نو اوس تاسو ته دا ماشوم درښیي چې تاسې باید څه شي وکړئ، ستاسې ماشومان باید څه شي وکړي یا څه شي ونه کړي د دې پکې سره. نو لاس باید پکې ته ورنه وړي، د پکې څخه باید همیشه فاصله ونیسي. بل لغته باید پکې ته ورنه کړي، د پکې څخه باید همیشه فاصله ونیسي. او بل پر پکې باندې باید خیز ونه وهي، پکې څخه باید فاصله ونیسي. ډېره مننه دوستانو، خدای دې وکړي دا ویډیو ستاسو خوښه سوي، ستاسې د فکر وي چې ماشومان باید د دې پکې څخه ډېره فاصله ولري. خدای دې وکړي جوړ سلامت اوسئ. دوستانو په کامنټ کې ماته خپل کامنټ پرېږدئ که تاسې کوم نظریه لرئ. ډېره مننه.